خان بابا سبا د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده، د دې په هکله تاسو څه وایي؟ د سبا د 21 فروری په موقع باندې چې دی نو د ژبو د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده، نو دومره به وایم چې یاره زما په خیال چې د نړۍ څومره چې پرمختللي قومونه دي یا د پرمختګ په لار روان قومونه دي هغوی د دې دغه نه خبر شوي دي چې په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه څومره هم ده د یو قوم د پرمختګ دپاره، د قوم د خاورې د پرمختګ دپاره، د یو قوم د یووالي دپاره. نو پکار دی چې اوس چې دی نو پښتانه هم د دې نه خبر شي چې دا حق یوازې حق نه دی بلکې دا د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ چابي ده. نو پکار ده چې اوس متحد د دې دپاره کار وشي نو ښه به وي، عملي ګامونه پورته شي نو ښه به وي. خان بابا ستاسو په خیال یو ښه نظامي تعلیم څنګه پکار دی؟ یو ښه نظامي تعلیم څنګه پکار وي؟ د یو قوم په خاوره باندې نظامي تعلیم دا قوم د تاریخ، داغه د دود دستور، داغه د ژبې، داغه د خاورې د بقا، یووالي، امن او پرمختګ دپاره پکار دی. په هغې کې داغه تاریخ پکار دی، په هغې کې داغه د جوړښت دپاره مواد پکار دی، په هغه کې داغه د تړون دپاره مواد پکار دی، په هغې کې د امن دپاره مواد پکار دی، په هغې کې د پرمختګ دپاره مواد پکار دی، ساینس، ټکنالوژي، دا هر څه. نو نصاب چې کوم قوم جوړوي او څومره چې پرمختللي قومونه دي دغه دي نو هغوی په دې خبر شوي دي چې یاره نصاب څنګه پکار دی. نو هماغه وختنی خبره به زه به دغه وکړم چې یاره پښتون قوم له موږ په دې خبره دغه پکار دی چې که موږ په قومي توګه د یووالي، امن او پرمختګ په لار روانېدل غواړو، په دې خاوره موږ امن او خوشحالي لیدل غواړو، نو دا زده کړه نه ده، دا په خپله ژبه کې د خپل قوم د سوچ دننه، د تاریخ دننه جوړول غواړي. څنګه ډاکټر صاحب تاسو خبره د پښتنو پاک له وکړه چې پښتانه دې طرف ته پام راوګرځوي، آیا پښتانه په حیثیت د قوم د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې د اهمیت نه خبر دي؟ داسې ده که نه دي خبر نو تاسو څه دپاره یې دا نور پښتانه څه دپاره دي؟ پکار دا دی څومره مبارزین دي چې مبارز خو هغې ته وایي چې هغه د قوم د هر څه نه خبر وي، او مبارزه هغه څه دپاره کوي؟ دې دپاره کوي چې یاره هغه قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره روان شي، په خاوره باندې امن او خوشحالي راشي. نو ټولو مبارزینو ته یوازې تاسو نه، او ستاسو خو دا فرض دی، زما په خیال خو د هر مبارز دا فرض دی که هغه ځان ته پښتون مبارز وایي نو هغه له پکار دي چې هغه دا مبارزه وکړي او پښتون چې دی دا را بیدار کړي چې دا دا د ستا د هر څه دپاره اولنۍ پوړۍ ده، ستا د پوهې دپاره، ستا د یووالي دپاره، ستا د امن دپاره، ستا د پرمختګ دپاره، ستا د خوشحالۍ دپاره، ستا د قوم، ستا د خاورې تړون دپاره. دا په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه چې دی نو دا لازم الملزوم پوړۍ ده، د اولنۍ پوړۍ ده. خان بابا پښتو ژبه لا تر اوسه پورې د نور پرمختللي ژبو په شمېر کې ولې نه راځي؟ مسله دا ده چې په قومي توګه دې دپاره کار نه دی شوی که نه. ما چې څنګه ووایي چې یاره هر پښتون مبارز له پکار دي چې په دې اول ځان قانع کړي چې ګوره که زه د قوم خبره کوم، په خاصه توګه زه د خپل خاورې خبره کوم، زه د قوم خبره کوم، زه نو د دې دپاره ژبه لازم ده، او که ژبه د ژبې خبره کوم نو په خپله ژبه کې زده کړه لازم ده، که زه پوهې خبره کوم په خپله ژبه کې زده کړې لازم ده، که زه د یووالي خبره کوم په خپله ژبه کې د زده کړې دغه خبره لازم ده، که زه د امن خبره کوم، که زه د تړون خبره کوم، که زه د پرمختګ خبره کوم، نو په خپله ژبه کې د زده کړې دا خبره چې دی دا لازم ده. نو هر مبارز ته چې دی نو دا پکار دي چې دې دپاره کار وکړي، او بده مرغه اوسه پورې به هغه دا ټولنیز لحاظ سره شوی کار به وي خو هغه بس هغه وقتي. خان بابا په خپله ژبه کې زده کړه څنګه د یو قوم بیل وجود ژوندی ساتلی شي؟ د یو قوم بیل وجود په خپله ژبه کې د زده کړې سره حقیقت کې تړلی دی. که چېرته تاسو به لیدلی وي څومره قومونه چې دی نو هغه ورک شول، د هغوی چې دی نو هغه
پیژنګلو ورکه شوه د هغې خاوره لاړه تقسیم شوه دغه شوه بې مور او بې پلاره شوه شاملات شول د دنیا که نه هغه وجوهات دا چې د هغه قوم ژبه ورکه شوه د هغه ښکاره پیژنګلو ورکه شوه ژبه داسې شی دی که نه چې دا د قوم تړون د خاورې تړون بیل وجود بقا دې سره تړلې ده او د ژبې دغه دپاره د بقا دپاره که چېرته په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه لازم ده نو دغه قوم دغه خاورې د یووالي امن او پرمختګ دپاره هم چې دی نو په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه لازم ده. خان بابا ستاسو په خیال څه داسې پکار دي چې پښتو ژبه د پارلیمان د دفتر د میډیا د رسنیو په خاصه توګه د ښوونځو ژبه وګرځي؟ یو خو چې دی نو دې دپاره یو د تاسو د مورنو ژبو خبره کوئ د ورځې خبره کوئ دې نه به راوتل غواړي مسلسل به کار کول غواړي او داسې نه چې یاره یو د موسمي دغه په شانتې را پیدا شوې او بیا لاړې او بیا چې دی نو کال انتظار کوه او دغه کوه که نه دې دپاره به 15 کلن نه واخله چې هغه لږ ډېر شعور لږ ډېر دغه پکې را پیدا شي تر اخیری عمر پورې هر کس په دې کې را هڅه کول غواړي را پارول به غواړي هغه به په دې سوچ پورې دغه کول غواړي دې دپاره را پاسول غواړي چې یاره که چېرته ته پښتون که چېرته ته د پښتون قوم یووالی امن او پرمختګ غواړي که چېرته ته د پښتني خاورې یووالی امن او پرمختګ غواړي که چېرته د پښتون قوم بیل وجود بقا غواړي په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه دې دپاره کار دا لازم په ځان باندې ګڼل پکار دي نو ما خو په ځان باندې دا یو قسم لازم ګڼلی ده تاسو په ځان باندې دا لازم وګڼئ او نورو مبارزینو ته هم دا ووایي چې یاره په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه چې نو دا په ځان باندې لازم وګڼئ. خان بابا یو قوم به خپله ژبه څنګه ژوندی ساتي؟ یو قوم به خپله ژبه څنګه ژوندی ساتي؟ نو یو خو ډېر دغه خبره خو دا ده چې په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه چې نو هغه دا لازم ده دې نه بغیر خو دغه هېڅ ممکن نه ده. بیا دویم چې دی نو هغه مونږه د خپل بازار ژبه کو بیا مونږ چې دی نو هغه د خپل پارلمان د خپل دفتر دا د ښوونځو ژبه کو نو یقینا چې په دې باندې یو داسې ده چې دا ژبه د ژبې بقا به وي د قوم بقا به وي د خاورې بقا به وي او کله کله چې مونږ د اولني حق خبره کوو نو ګورئ د دې ژبې چې دی دا اولنی حق هم دی د نړیوال دستور مطابق چې په پښتنه خاوره باندې د پښتو چې د څومره پارلمان دی څومره چې دی نو د پارلماني دغه یا ښوونځو د هر څه ژبه اولنی حق چې دی نو دا د پښتو دی. نو زما په خیال خو چې که تاسو خپله ژبه بچ کول غواړئ نو د پښتو ژبه کې بنیادي زده کړې طرف ته دا ټولو مبارزینو ته چې دی نو په دې باندې دغه ځان ته څه کار پکار دی هر مبارز ته. ستاسو وینا مطابق چې د قوم د پرمختګ راز چې کوم دی دا په خپله ژبه کې زده کړې سره دی تر اوسه پورې د سیاسي قوم پرسته پارټۍ او یا ګوندونو چې کوم دی دې لپاره هغه کار ولې نه کوم چې پکار زه نه غواړم چې زه په اختلاف کې راشم په تنقید کې راشم وجه دا ده چې زما فکر چې دی نو دا د روزنې دی پښتون بوزغلې زه را پیدا کول غواړم نو خو په د مرغه چې تاسو چې چاته قوم پرست وایي یا قوم پرست واسې څه عجیبه غونته کې ټکی دی خو قوم مینوال وایي نو هغه که شروع کې وي کېدی شي خو وروسته خو هغه دې منډه تړله وي چې یاره زه به څنګه ووټ اخلم زه به څنګه پارلمان ته رسم زه به څنګه چې دی نو خپل کرسۍ بچ کوم او بیا خاصه توګه داسې چې کوم حالات داسې دي نو کوم ترتیب چې دی پاکستان کې د پارلماني نظام دی نو په هغې کې ډېره ګرانه غونته کې ده تر څو چې یو انقلابي پاڅون نه دی شوی نو د صحیح ده چې د دې دغه هم ښه وي کوششونه شوي دي او خو پکار دي چې نورم په دغه باندې وشي خو پارلماني نه علاوه
ترڅو چې د پښتون قوم یو انقلابي پاسون نه دی اختیار کړی کنه نو تر هغه بنیادی چې کوم د بیل وجود د بقا یووالي امن او پرمختګ د لپاره کوم سیزونه لازم دي هغه نشي حاصلولی او دا پښتو ژبه کې بنیادی زده کړم چې دی نو په دې کې دا شامل ده که یو سیاستدان چې دی نو هغه یو بل رومړي چې یاره پښتو ژبه کې بنیادی زده کړه لازم ده نو دونه هرډلز دومره دغه ورته پیدا شي چې هغه بیا هغې باندې عمل چې دی دا لازم مشکل شي نو دا دغه چې دی دې دپاره د عوامو پاسون چې دی انقلابي پاسون دا ډېر اهم دی چې یاره زه خپل بچی له په بله ژبه کې بنیادي زده کړه دا خو ته زما نه دغه اخلې زما بیل وجود اخلې نو عوام به په دې انقلابي پاسون دپاره مجبورول غواړي او دغه چې دي کوم چې پارلماني ګوندونه دي د پارلماني سیاست موږ هم سیاست کوو دا هم سیاست دی خو کوم چې د پارلماني سیاسي ګوندونه دي یا د ووټ غوښتونکي سیاسي پارټیانې دي نو هغه هم زما په خیال چې کار کوي او په کار خدا اخیری دغه خو به دغه وي خو چې در سو پورې دغه ور سره نی کنه د پاسون د ولس پاسون ولسی انقلابي پاسون په کار دی نو دا غي مشکل بشي ټول دغه پاغي نشو کوله خان په تاسو په خپل خبرو کوي چې هغه کومه ورک شوی دي یا ورک شو چې کوم قوم خپل ژبه سره تړون نو خپل ژبه پرې کوي نو پښتون قوم چې د دنیا ابتدایي قوم ګڼل کېږي آیا د پښتو ژبه د کوم نظام ژبه پاتې شوی و پښتو ژبه د نظام ژبه پاتې شوی و نو ځکه دغه شو ګوره مسله یو خو خبره ده کنه چې کله چې ته بیل اوسې د نړۍ نه نو ته خپل ژبې ته محدود یې موږ چې دی نو تر ډېر وخته پورې د نړۍ نه لږ بیل اوسېدو یو خو که زموږ بچوړي چې څومره چې دی نو هغه لاړل دلته دی زه به د دې پښتونخوا جنوبي پښتونخوا خبره وکړم او د پاکستان د نصاب تعلیم ته لاړل نو ته وګوره هغه شان پښتانه پاتې نشول کوم چې زمونږ دغه او وجه دا و چې د بل نظامي تعلیم ته موږ وننوتو نو یو خو ته که انپړه ساتې په هغې خو به ته بچ شې لکه کوم چې دا دغه دی زمونږ چې کوم د دوی په لحاظ سره چې کوم الیټریټ دي که نه نو هغه زمونږ د لیټریټ نه ښه پښتانه دي یا پوهه دي اوس خو چې دی نو یو دغه شول مسله دا ده چې دلته لټریسي او نالج کې فرق مونږ نشو کولی دلته دا نظامی تعلیم چې دی دا لټریټ جوړوي خو نالجبل نه جوړوي مطلب تعلیم یافته یې جوړ کړي معلومات ورسره وي خو پوهه ورسره نه وي پوهې نه دی محرومه کړي که ته چېرته د یو قوم ورکول غواړي داغه په وسایلو قبضه کول غواړي داغه د نصاب تعلیم نه بنیادی زده کړه داغه د ژبې نه وباسه داغه بنیادی زده کړه چې دی کنه داغه د ژبې نه وباسه یعنی داغه ژبه واخله که چېرته څوک هم ته کم یو قوم دا د دنیا یو نظام دی دغه د کم قوم چې ته ختمول غواړي داغه نه داغه ژبه واخله اولنې دغه دا دی چې داغه نظام تعلیم داغه نه ته واخله اوس تاسو ته څه پته ده که چېرته سل په سل چې دی پښتانه ماشومان چې دی نو دا نصاب تعلیم ته راغل د دې پنجاب د فکر او د انګریز د ژبې جامې دي نظامي تعلیم ته نو آیا دا به هغه پښتانه پاتې شي چې کوم مونږ غواړو نو دا چې اوسه پورې لږ ډېر بچ دي که نه نو دا هم د قدرت یو شان دی وجه دا ده چې دی لږ داسې مونږ وساتلی شو او په دې کې د الله تعالی یو دغه انشاءالله چې راتلونکي صدي چې ده که نه دا روانه صدي چې ده نو دا د پښتون قوم ده پښتون د بیل وجود ده او زما یقین دی چې دا به تر 200 پورې که چېرته موږ په دې صدۍ کې لږ کار وکړو لږ کار د زړه د خلاصه ټولو مبارزینو پښتنو مبارزینو نو موږ به 200 یعنې چې دی نو که خیري پښتون قوم د پښتون قوم په توګه باندې بچ کو که خیري د الله په مرسته خان بابا تاسو په پښتنه خاوره په د پرایویټ سکولونو جوړونکو ته څه پیغام ورکوئ والا پرایویټ سکولونو والا ته څه دغه ورکوم
یو خبره یاد ساتئ غواړي د خلکو ته به زه دومره وایم چې ورو دا پښتون قوم په دې خبرېدون کې دی چې د یو قوم په خاوره د یو قوم دننه د بل قوم د ژبې جامع دود دستور ته کار کول د تعلیم تربیت او پرمختګ په نوم باندې کنه نو دا د بل قوم دلالي د زلالت ته دا پیسې خرڅ دغه دی دا قوم خرڅې لګیا دی ته لګیاي د خپل قوم دننه د بل ژبې د بل جامع د بل دود دستور د بل تاریخ لکار کې ته څنګه چې د نو ځان ته د قوم خېګړه ویلې شي نو په دې به ان شاء الله هر ماشوم په یو غواړي چې دا کم خرڅ دي دا صرف دغه د پاره دي چې یاره بس ګین صدقه کو حاصل کو کنه کنینو د نړۍ د ټول قومونه د ټول خاوره ارسه معلوم دي خلکو ته په نورو دغه کې چې دی دا بالکل دغه دي چې یاره ته څنګه د قوم په خاوره باندې د بل قوم ژبې جامع او دې سیزونو لکار کې نو دا کام خرڅي دي که چېرته دی وایي چې یاره مونږ کام خرڅي نه یو بنیادي زده کړه دي پرایویټ دي ولې پرایویټ خو بده خبره خو نه ده خو بنیادي زده کړه دي په خپله ژبه جامع کېږي د دې خو په اوس کې شته که نه دې خو نصاب جوړولی شي که نور نشي کولی دی 15 پورې خو جوړولی شي که نه شي جوړولی مونږ ته دې وایي خو دا کم خرڅې دي که چېرته دوی وایي چې مونږ کم خرڅې نه یو خبره چې دا ګز او دا میدان خان بابا زمونږ تحریک خپلواک پښتونستان غورځنګ په خپله ژبه کې د بنیادي زده کړې په هکله ډېر کار او زیار کوي او په دې خبره ډېر زور راوړي دې خبرو سره سم مونږ بیا مثالونه هم ورکوو د UN چارټر د نړیوال قانون د پاکستان د آرټیکل 251 مثال هم مونږ ورکوو بیا ځینې ملګري دا وایي چې تاسو د عدالت لار ولې نه خپلوئ اول خبره خو تاسو دا وکړه چې یاره مونږ ډېر زیارې کوو پلانې دي ډېر که نه نو دا وهم نه روزئ ډېر کار پکار دی دا تاسو هېڅ هم نه کوئ ډېر کار پکار دی زه به هغه ورځ ومنم چې تاسو یو انقلابي پاسون دغه کوي او په دې خاوره باندې چې دی نو د پښتون اولنی حق ثابت شي تر هغې پورې ځان ته دوکه مه ورکوئ او نه چې دی ما ته دوکه راکوئ که نه پاتې شو خبره د عدالت نو مسله دا ده چې قانون څوک تاسو خبر یې چې تیر ورځو کې په دې تیر دغه کې چې دی نو په دې سپریم کورټ فیصله وکړه په دې پاکستان کې چېرې دفتري ژبه به دای پلانې د انګړې اردو او داسې هغه یا ستاسو په آئین کې چې دی نو دا دلته د پاکستان آئین کې چې دی نو دا لیکلي دي چې مورنۍ ژبې به بیا زده کړه بنیادي زده کړه څه دغه دی که نه نو اوس عدالت او قانون او آئین ارسې مني مسله دلته کې دا ده چې یو څوک دي چې هغه دا نه غواړي او د هغې مخه که نیوی شو مونږ که نه نو په ولسي انقلابي پاسون باندې ولسي انقلابي پاسون خان بابا تاسو اوس په خپلو خبرو کې یو خبره یاده کړله چې څوک دي چې مونږ نه پرېږدي دي هغه ته که تاسو وګورئ دا ریاست کې چې کوم ریاست کې مونږ اوسو په دې ریاست کې یو قوم سیندیان دی هغې ته د دې حق میلو دی مونږ ته دا حق ولې نه دی راکړل شوی داسې ده چې په کوم وخت کې دا حق مونږ اخیستی شو نو په وخت کې بس مونږ لږ د دې 1 یونټ په مینه کې لږ ډېر لاړو زمونږ د مشران دغه بده مرغه دی چې دی نو پنجاب نو پیژندلی زموږ دا پښتانه داسې دي چې دا کله کله ډېر ځان نه دغه جوړ کړي چې یاره بس مونږ ډېر پاکستان مینهوال یو داسې واغسې یونټي اتحاد او پلانې دنګړې خو دې سره هم کېدی شو لکه څنګه چې ما تاسو چې دی دغه خبره کوو چې دا ټول که پښتنه خاوره ده که د بلوچو خاوره ده که د سندیانو ده که د پنجابیانو ده په دې کې د اولنی حق د هر قوم د هر ژبې ثابت شي او مرکز کې چې دی نو دا د یو شان دغه جوړ شي
نمائندګي یو شان نمائندګي دی نو یونایټډ سټیټس اف پاکستان هغه دغه مونږه آیډیا دی ته ورکو بار ورکو نو دا هغه هم کولې شو چیرې دا وخت یونایټډ سټیټس اف پاکستان دا دغه کېږ دی هر قوم په خاور دی دغه قوم د غړو دغه د جبي اولنې حق وي ټیک شو مرکز کې چې دی نو دغه وکړه دا څه شی شو چې پنجاب به همیشه ستا مشرور وي او جی مشرور مشرغل دی خو دا چې شی شو مساوي نمائندګي پکار ده تر سوچ د پاکستان په پارلیمان کې مساوي مرکز کې مساوي نمائندګي نه وي د هر قوم د هر صوبې د هر دغه د خاورې نو دا یو قسم له چل دی دې ته زه د اتفاق دغه دعا خو نشم کولی یاره نه خو چې دی نو دلته کې د هغه د څه په نوم چې جوړو نه خو هغه شته او نه پکې زما اولنی حق ثابت دی نه دغه نو بده مرغه دې سره څوک دا دې سره په خپله دا خلک چې دی که نه دا پنجاب والا چې کوم دغه دي دې سره په خپله وفادار نه دي په تېرو 15 یا کلونو کې په پښتو ژبه کې نظامي تعلیم رایج شوی وي نن پښتانه په کوم مقام ولاړ وو که چېرته دا پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه رایج شوې یو خو چې دی نو وایي تېرې چپې یې که راتلونکي چپې شماره که دا حالات بنو دا نن ګوره نن چې مونږ داسې تتر بتر یو زمونږ چې دا کم حال دی او زمونږ په وسایلو چې کوم دی نو هغه نور خلک مزې کوي زمونږ په افرادي قوت چې دی نو هغه نور خلک مزې کوي او نن مونږ لکه د مزدورانو په شانتې په دې ملک کې کار کوو نو مونږ به بیا لکه د خانانو په شانتې په دې ملک کې ژوند تېرولو خان بابا پښتو ژبه کې بنیادي زده کړې په هکله تاسو د پښتونخوا حکومت نه څه تمه لرئ پښتونخوا حکومت نه موږ څه تمه لرو ګورئ په پښتنه خاوره چې څومره دغه دی که سیاسي مشران دي که حکومت دی که دغه دی که نه هغوی ته به زه دومره وایم چې که چېرته حقیقت کې تاسو د دې خاورې مشران یې د دې قوم مشران یې نو بیا په حقیقت کې د دې خاورې د دې قوم مشر شئ او د دې خاورې د دې قوم حقیقي مشري چې دا ده که نه چې د دې د ژبې تاسو هغه حق راوړئ د دې د هر فرد هغه حق راوړئ او پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه چې نه دا د هر لحاظ سره د پښتو ژبې حق دی د پښتون ماشوم حق دی د پښتون قوم حق دی د پښتني خاورې حق دی خان بابا وزیر تعلیم ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ وزیر تعلیم ته څه پیغام ورکول غواړم د پښتونخوا تنې خاورې چې څومره زما په خیال چې وزیر تعلیم دی که دلته دی که هغه طرف ته جنوبي پښتونخوا کې دی او تعلیم دپاره چې څوک هم کار کوي نو زه به ورته دومره وایم چې یاره یو خو پښتنو ماشومانو ته بنیادي زده کړه په پښتو ژبه کې که تاسو حقیقت کې د دې قوم یووالی امن پرمختګ غواړئ د دې خاورې هغه دغه غواړئ پرمختګ غواړئ خوشحالي غواړئ نو دا لازم دی دا په ځان لازم وګڼئ دا دغه کول پکار دی او بل زه د وزیر تعلیم نه په خاصه توګه دا تمه لرم چې هغه کلم چې دی نو دغه دپاره یو قانون جوړئ سرکاري سکولونو دپاره نو هغه د ټولو نه غریب ماشوم په نظر کې ساتي چې آیا دا زه څه بدلون راوړم کومه جامه راوړم کوم دغه راوړم کوم نصاب تعلیم راوړم هغه ماشوم چې دی نو دا به افورډ کولی شي که نه هغه د ټول نه کمزورې ماشوم ټول نه غریب ماشوم چې دی هغه افورډ کولی شي که نه که چېرته هغه په نظر کې دا وساتل زه حقیقت کې دغه یو مینوال انسان دی او الله تعالی دې بیا دعا به ورته کوو چې الله تعالی داسې وزیر تعلیم پښتنو ته ورکړي چې هغه په خاصه توګه په سرکاري سکولونو کې د ټولو نه غریب ماشوم چې دی هغه په نظر کې وساتي که چېرته هغه څه بدلون هم راولي نو زه به هغه ته دا خواست کوم چې دغه غریب ماشوم چې دی دا په نظر کې وساته چې آیا ته خو به په یو ورځ کې وایې چې یاره سبا نه به تاسو دا کوئ آیا تا په هغه نظر کې ساتلی چې د هغه کولی شي د هغه مور پلار به دا وکړي دا بدلون سبا نه به تاسو په دې دغه کې راځئ په دې جامه کې به راځئ
آیا هغه ته خو د خپل سوچ مطابق لګیای کنه چې په یو شپه کې آیا دا دغه د پاره دغه ده ته وی چې را د دغه وروړه ګوره دی چې دینو وای چې فارم بیر وروړه څومره چې نه کوي موږ کته چې هغه بکور کې نهستی وجه مور پلاری غریب دی هغه دیړې لاړ شي دغه لاړ شي کچې دی نو هغه فارم بیر وړي ډېری ماشومانی کچرته د افغانستان سبق وې دلته کې هغه چې دی نو دسه پاتې شوی دیار دغه نشته او هغه نشته ستا فارم بی نشته نو دا ګوره د علم خلاف جنگ دی د علم د پاره جنگ نه دی ګوره ته ولې نه غواړې چې هغه د بل ملک ته هغه که دغه ده خو ته ولې دغه جوړې هډل جوړې ته ولې مشکلات پیدا کوي چې هغه د سبق نه پاتې شي خو دا نظام چې دی که نه دا د طاغوتي د عجیبه غونډه کې د تعلیم خلاف د پوهې خلاف د پرمختګ خلاف نظام دی ډاکټر خان بابا دا ژبو د نړیوالې ورځ په مناسبت پښتنو سیاستوالو ته څه پیغام ورکول غواړي او پښتون قوم ته څه پیغام ورکول غواړي پښتون سیاستوال ته خو به زه دا وایم چې که ته حقیقت کې چې دی د پښتون قوم سیاست مطلب دا دی چې خدمت کول غواړي که نه که ته حقیقت کې د پښتون قوم د پښتني خاورې خدمت کول غواړي نو په جار به غږ پورته کول غواړي چې په پښتنه خاوره ولنې حق د پښتو پښتون دی که چېرته ته دا غږ نه پورته کې نو دا بیا سې ډرامه ده ورو ورو به پښتانه پوه شي او پښتون قوم ته به زه دا ووایم چې لږ خپل بیل وجود وپېژنه که چېرته تا خپل بیل وجود ونه پېژندو نو ته پرمختګ په قومي توګه پرمختګ نشي کولی ته په نړۍ کې داس کې غړی ژوند نشي حاصلولی ښه به دا وي چې ته چې دی نو اوس په خپله خاوره د پښتو پښتون د ورینې حق دپاره راپاسې دا ستا خاوره ده دا د هر پښتون خاوره ده دا د هر پښتون شاملات دي که چېرته مونږ په خپلې ژبه کې د زده کړې نه واخله په سرکاري چوکو نوکرو مدنیاتو هر څه باندې د پښتنو اولنې حق ثابت کو نو مونږ به واپس د یو قوم په توګه د یووالي امن او پرمختګ په لار روان شو مننه الله مو خان لره